إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب العالمین ډیر انعامات او احسانات دی ولې انسانانو باندې. یو غټ نعمت دی چې دا قرآن موږ را کړی. الله سبحانه وتعالی کلام او باغی باندې موږ ته حق واضح کړی او باطل راته خوله دی. نو چې څوک په دغه قرآن عمل کوي هغه په حق وي، او څوک چې په دغه قرآن عمل کوي هغه به د باطل نه بچي. د دې قرآن سره مینه کول دا زموږ د ایمان حصه ده. د دې تلاوت کول، د دې په تلاوت باندې الله ته نږدې کېده، دا زموږ د ایمان حصه ده. په عبادتونو کې یو چت عبادت دام دی چې انسان د قرآن تلاوت کوي، او د دې عبادت هم آداب دي. لکه څنګه چې نورو عبادتونو آداب دي، نو دې سره دې هم آداب راغلي، او دا سلسله د آدابو ده. کوم چې مونږ شروع کړو به موږ آداب بیانو، نو د قرآن د تلاوت هم آداب دي. نږدې وخت پورې زمونږ سلفو به دا قرآن د دې لپاره وی چې الله ته پرې نږدې شي او الله یې وبخي او په دې باندې ځان پوه کړي چې به په دې باندې عمل وکړي. خو عجیبه خبره ده چې زمونږ په دې وخت کې قرآن صرف د دې لپاره دی چې په کڅوړو کې بند کو او بره کېدو. زمونږ په وخت کې قرآن صرف د دې لپاره دی چې ښکلی وي ډېر، او زمونږ په وخت کې سبحان الله قرآن د دې لپاره شو چې تعویذونه دې جوړ کړو. زموږ په وخت کې قرآن د دې لپاره دی چې د ګاډو پسې جوړې کېږو، او زموږ په وخت کې قرآن د دې لپاره دی چې په ګاډو له پاسه ولیکو. زموږ په وخت کې سبحان الله قرآن چې دی هغه زینت المجالس دی، بیټکونه به ښکلي کوو، ښکلي نقشه راوړه چې باندې آیت الکرسي لیکلي یا سورۃ الاخلاص به لیکلي چې بیټک به ښکلی ښکاري. او زموږ په وخت کې قرآن صرف دې ته پاتې شو چې په خوږ اواز کې وایه بس. دا هم ډېر کم دي بګې، خو لا غالبا کمې چې په خوږ اواز وایي هغه به هم نه پوهېږي چې دی څه وایي. خو صرف دا ده چې قرآن په خوږ اواز کې وایه او د یو قاري تقلید پکې کوه چې لکه زما اواز دغه فلاني قاري په شان دی، بس دا غټه خبره. او دلته خلک بیا مولوي صاحب هم وایي، او دلته خلک مفتي صاحب هم وایي، هر څه ورته وایي. موږ د ډېرو کسانو سره ملاقات شوی، نو تپوس ته وکړو چې دا عالم دی، وایي جی دی قرآن یاد کړی دی ماشاءالله. نو ما خو دا تپوس نه یې کړی چې قرآن ورته یاد دی که نه، ما خو تپوس کړی چې عالم دی او که نه. په عالم او په قاري کې فرق دی. قاري محض دې ته وایي چې قرآن ورته یادي او قرآن ښکلی وایي بس. نور کوم سړی چې ناظره وایي قرآن وایي او دی وایي، دې دواړه یو شان دي په دې کې چې دوی دواړه په قرآن نه پوهېږي. قاری صاحب هم نه پوهېږي، دی هم نه پوهېږي په قرآن کې دننه څه دي. خو صرف دومره دی چې هغه ته زباني یاد دی او ښکلی وایي، او ده ته زباني نه دی یاد او ویلو طریقه یې صحیح نه ده. نور خو دي یو شان دواړه چې نه دی پوهېږي په قرآن باندې، نه دغه پوهېږي په قرآن باندې. د زموږ په وخت کې قرآن دې لپاره پاتې شو. زموږ سلف د دین مشران چې کوم د قرآن بغوی دې لپاره وي چې الله ته پرې نږدې شي، د قرآن بغوی دې لپاره وي چې ایمان یې زیات شي، د قرآن بغوی دې لپاره وي چې دا قرآن بیا به د خپل ژوند کې راولي، به دې باندې عمل وکړي. موږ قرآن وایو، د هغې نه که مسله هم راوباسو، نو که هغه مسله زموږ د معاشرې خلافي، یا هغه مسله زموږ د مولوي صاحب خلافي یا د منهج خلافي، نو بس بیا خو به باندې عمل هم نه کوو. په قرآن کې زموږ بیا هغه مسلې ډېرې خوښې دي والعیاذ بالله، کمې چې زموږ د معاشرې سره لګي، او یا د مقلدین چې وي چې زموږ په مذهب کې هغه مسله به د ډېره خوښې او هغه آیت به بار بار وایي. او د هغې نه به چې دی نه نن سبا قرآن د دې لپاره دی چې هر فرقه دې ځان دپاره ته آیتونه راوباسي او د هغې معنی تاویل راتاوي چې هغه خپله فرقه به صحیح ثابته کړو. نور دې ته نه ګوري چې د قرآن کې الله وایي څه،
په دې باندې عمل کول غواړي. بل دا چې د دې معنی به ځان نه راوباسو، موږ به ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څنګه تفسیر کړي، صحابو څنګه تفسیر کړي، د دین مشرانو دې څنګه تفسیر کړي. دي چې ته خپل مطلب راوباسي، دا بل به خپل مطلب راوباسي، هغه بل به خپل راوباسي، یو قرآن تقسیم شو، به هر سړی صحیح شو. نه قرآن تفسیر به وي، خو هغه تفسیر او هغه شی به ځان په وکړي چې کوم سلف ویلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل، صحابو نقل. مقصد زموږ خبرې داو چې قرآن زموږ په وخت کې دغه بس دا قرآن دی چې جمعتونه کې پروت دی، دغه چې جمعه ته شکر ادا نشي موږ لیدلی زر زر په المارو کې قرآنونه برابر کی، دغه ته پاتې شي. قرآن دې ته پاتې شي زموږ په زمانه کې چې څوک مړ شي نو قاریان را جمع کې چې سپاره بسی وي، دې ته پاتې شي. خنو ته په قرآن کې څو ډیر زیات مهینه چې د قاریان دې را جمع کړو او په خپل مړي بسی ختم کړو، ته ته هم یاد ما ته قل هو یاد ده. عجیب خبره. قرآن سید دې لپاره چې قاریان راجمه کړي ډوډۍ به خورا. قرآن د دې لپاره مولیان اوس دا کړی دی چې تراویح به کوي چې ماته به تنخواګانې زیاتې ملو شي، ماته به پیسې زیاتې ملو شي. ته پوس کې کم جمعات ولا ډېری دانی ورکړي، ډېری پیسې ورکړي، په دغه به شي ګرځي. علاقه ولا ځان له دې قاری ګوري چې आवाज خوږي، خطو ته وایي چې دې قاری سي عقیده صحیح نه ده، دا عقیده صحیح نه ده. مثلا بریلیانو عقیده ده، شیعاګانو عقیده ده، نه وي زمونږ د عقیده سره څه کار ده. قرآن ډېر ښکلی وایي، نه دا قرآن صرف دغه ته پاتې شوی دی. قرآن زمونږ په زمانه کې دې ته پاتې شوی چې په موبایل ټلۍ لګولي، نه چې موبایل لا شي قرآن تلاوت به شروع شي، خلک وایي ماشاءالله ډېر دیندار سړی دی، او دته هم ځان دي چې دیندار ښکاري چې لکه وګوره مم ټلۍ لګولې ده په دې باندې. خدینه خبرې چې دې کیسې دي وینه خبره دې نه د عزت دی چې تا د الله کلام راغسه به دغه ځکه دې لګولې، دا خو بې عزتي کوي تر الله د کلام او د سمات لړ شلتم راځي. الغرض زما د ټول خبرو مقصد دا دی او نه چور دا دی چې قرآن مونږ به خپل جون کې دې سره نه وستو لکه څنګه چې پکارو. قرآن بس شي دغه وایو چې الله ډېر خوږی خبرې دي په سرو کې موخ کې راشي، به خوږو خبر پوي وینه پويږم خو بنا الله ډېر خوږی خبر یاد دی ته وینه یاد خو نه. د الله ډېر خوږی خبرې دي، درس ته کې نه کنه وینه درس ته ونی چې کې نهسته. د الله ډېر خوږی خبرې دي او زموږ په معاشره کې به په قرآن لپاسه چې نه په ځای اعمال پروت او په ځای حج به پروت دي. زموږ په جمعتونو کې دي تاسو به لیدلی شي شو خبرې چې قرآن ډېر خوږ کتاب دی، زموږ د رب کتاب دی، زموږ د رب کتاب دی او هغه کتاب لپاسه د مخلوق کتاب پروت دی. نه د قرآن مخالف ورزي کوا یا مخالفت کوا ته څوک نه وي. ته بل پرسته د ځان بریلې جوړ کو، اسی مثال درکو. نو بریلې مطلب د قرآن خلاف، د لن تعریف ته د بریلې بریلې چاته وي چې د قرآن خلاف. اوس ته بریلې شه باباګانو په سیزات تعویذونه استعمالوا په قبرونو او عقیده جوړي، ته د علاقه کې څوک هم سره وي، هیڅ څوک د سنوي نه. مولوی دا سړي خپل قبر خو یو ورځ ته دې شو کا چې په دې کتاب باندې رد وکړه، په دې پلاني کتاب کې یو کتاب یاد کا، یو کتاب یاد کا په دې کتاب مسله غلطه ده. څوک به دې پری کې لیکي پری نه دی پری ولي وې ته د مخلوق د کتاب خلاف ورزي وکړه. نور ته چې خالق هغه کوي هغه وړه خبره ده، هغه د خالق کتاب دی کنه، اخو د الله کتاب د پای کې گزاره کی، خو د مخلوق په کتاب کې خو گزاره نه کیږي کنه. افسوس او د جړه مقام دی. او کوم قوم چې قرآن شاته گزار کړي دي او قرآن پر خو دی الله سبحانه وتعالى تبا کړي. لکه حدیث کې چې راځي رسول صلی الله علیه وسلم او عمر بن خطاب رضی الله حدیث ته امام مسلم راوړی دی، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله باز قومونه د قرآن د لاسه اوچت کړي دي او باز یې د قرآن د لاسه ذلیل کړي. اوچت کړي څنګه دي؟ قرآن یاد کړي دي، عملي به کړي دي، خپل ژوند کې راوستي. د هر چا د خبرونه قرآن اوچت کړي دي، د قومونه الله اوچت کړي، عزت ور کړي، په دنیا او په آخرت کې الله عزت ور کړي. ويضع به اخرين، او قومونه به الله ذلیل کړي دي چې د قرآن اشاعت پرې خو دي. دا قرآن سید دغه لپاره پاتې شوی دی چې هغه تکړه سړی بګاږي چې تلاوت کوي، بس دغه د قرآن پاتې شوی تکړه سړی هغه دی چې هغه صرف د قرآن تلاوت کوي. تلاوت هم کوي په هفته کې چې یو ورځ د جمعې د ورځ چې جمعې د منځ نه بعد ځان ګرم کینی چې موږ ختم شي دی بلار شي قرآن برابري نور ورځي لکه څنګه چې یو
الله سبحانه وتعالی د پیغمبر مبارک دا خبره نقل کوي چې د قیامت په ورځ به د کیس د الله سبحانه وتعالی په مخ کې راښکاره کیږي. وقال الرسول او پیغمبر به د قیامت په ورځ دا وایي یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ای زما رب زما دی قوم چې د قرآن پرې خود او د دین هجرت کړو. دا کیس به رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره داخلي؟ ها د الله سره د قرآن نه هجرت څه دی؟ ها څنګه پرې خود لري پرې خود عمل بنه کوي، تلاوت نه کوي، ځان بنه بو کوي، ټول قرآن نه هجرت دی کنه. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فسنيري کې چې بل کیس کې د سنت تاسو داخل شي او چې رسول صلی الله علیه وسلم الله د دې شوی الله خو به دا دغه کسان راټینګي کوم چې هجرت کړي د قرآن نه. دا قرآن په خپل جون کې راوله د دې فضایل کې تاورید او تباریان شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو امامه رضی الله حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اقرأوا القرآن، قرآن ډیر لولئ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، د قیامت ورځ به د قرآن د خپل مرګرو شفاعت کوي. امام مسلم دا حدیث راوړی. د خپل مرګرو څه مطلب دی؟ هغه صرف محض تلاوتونه چې کوي مرګرو هغه ته چې هغه ښکلی لري خمو یو غلاف ول جو کړی بره خو دی مرګره هغه چې د دې قرآن ادب او احترام کوي، د دې تلاوت کوي، په دې باندې عمل کوي، په دې ځان پوه کوي. نو چې بدی نظام پوکو د قرآن د ډېر غیرتی ذات خبرې دي. ګوره د غیرتی ذات خبرې دي نو د میدان محشر کې دی یوازې نه پرېږدي بیا هلته به رسره بیا دا ملګری لکه څنګه چې تا پیسې راغستې په دې ځای کې ګرځې په دې جیب کې پیسې پرتې ولې په دې جیب کې پرتې چې د جسم ته داسې لګېدلي د زړه ته سم خون کې چې دا جیب ډکي یا په دې کې د پیسې یا کمیس په اوچت کې بنین کې جیب جوړ شوی دی ولې یا په پرتوک کې جیب جوړ شوی دی چې چلې چې دغه کې تاسې خو پیسې دومره حفاظت ورته ولیکي وي دا زموږ د ژوند ملګری زموږ د ژوند ملګری زموږ کارونه پرې روان دي په دې پیسو بینک کولې اکاونټ کولو کې چې لکه چې د څوک خراب نه کی د هغې لپاره قسمه قسم منډې وایي دا ټولې د دې لپاره چې دې پیسو ته ملګری وایي او کوم سړی چې د قرآن سره ملګرتیا کوي نو هغه د قرآن نه پرېږدي هر ځای کې د هغه سره د قرآن یا ورسره په سینه کې دننه پروتي او یا د ځان سره د قرآن یوه نسخه به ګرځوي داسې خلک شته چې د قرآن په سینه کې پروت دی چې کوم ځای ته ځي یو ملګری ورسره وي الله اکبر او چې په قبر کې کېږدي ملګری به ورسره ځي او ورسره په قبر کې سینه کې پاتې شو ورته او بعض کسان کوم چې نه دی یاد کړي او په قرآن مین دی او عمل پکې نه هغه ځان سره یو نسخه ګرځوي په کور کې په ګاډي کې کوم ځای کې ته ټیم ملوي هغه کولاوي هغه وایي نو چې یو سړی د الله د کلام سره دومره محبت وساتي الله خو بې غیرتي ذات دی که نه او چې وګوره دا زما د مخلوق زما په دې کلام دومره مین دی نو زه به هم دله ده په بدله کې څه ورکو یو خو دغه دی چې قرآن به ستا شفاعت وکړي یو حدیث کې راځي نواس ابن سمعان رضی الله عنه حدیث دی امام مسلم دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي یؤتی یوم القیامة بالقرآن دا قرآن به راوستی شي د قیامت په ورځ و اهله او د دې چې کوم اهل خلق دي اهل څه مطلب دی کوم چې په عمل کړی دی کوم چې ویلی دی کوم چې ژوند د دې مطابق تیر کړی دی ګوره زه دا وایم اهل نه دا مراد نه دی چې په هفته کې چې یو پیر راغلي یا په میاشت کې یو پیر راغلي دوړه د دې چې پاکه کې سورت اخلاص یا دوه درې سورتونه اوس نور وي بیا ښکل کې دغه مطلب زما نه دی رسول الله چې دې کې اهل وي نو اهل مطلب چې کوم خپل ژوند خاورې کړی دی قرآن دپاره ښه دوی به راوستی شي الذين كانوا يعملون به في الدنيا رسول الله بخپل تشریح وکړ دا اهل څوک دي قرآن والا وي کوم چې په قرآن باندې عمل کړی دی په دنیا کې تقدمه سورة البقرة وآل عمران او د دې خلکو نه مخکې به سوره بقره او سوره آل عمران رواني چېرته به رواني تحاجان عن صاحبهما د دوی لپاره به جګړې کوي بحث مباحثې به کوي د الله سره خبره به کوي الله ته چې الله ټوله شپه چې دی د زما د لاسه چې دی خوب نه دی کړی ولې چې دی کوو ده ستا د لاسه ولې خوب نه دی کړی تلاوت یې کوو تهجد یې کول
هر ټیم به د سره قرآن په لاس کوي الله ته وبخي الله به وبخي روجه بم لګي روجه کوم سره چې روجي ډیری نشي وی الله دې د ورځې ما د خوراک څخه کوي شهوت نه منع کړي ته وبخي الله به وبخي دا فائدہ ده څوک چې قرآن تلاوت کوي حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی حدیث ته مشهور حدیث ته امام بخاری راوړی او نور کتابونو کې دی خيركم من تعلم القرآن وعلمه پتاش کې غوړ انسان هغه چې قرآن زده کوي او قرآن نور ته کوي زموږ کې چې دا خبره دی دنیوي بچانو کې یو بچا کړي نو موږ به تاسو نو چته دی لګي دی شوګر پلاني بچا ویلي چې تاسو کې خسړې هغه یو دی او به موږ کوشش کوو چې صفات بزن کراوي خو رب العالمین د طرفنا دا خبره ده د رسول صلی الله علیه وسلم په جبه باندې وي په دې مخلوقاتو کې اوچت مخلوق هغه چې قرآن زده کوي او نور ته کوي کوم سړی چې قرآن یاد کی او زده کوي او عمل پکې زده ته مسر اوچت کا ته قرآن والے کوم سړی چې قرآن زده کوي هغه ته زم مسر اوچت کې ته قرآن والے کې غریب هیڅ خبره نه که دنیا سره نه هیڅ خبره دنیا ولا پرې د دنیا ولا غبار سره په ګرځي پېښې سره ډیری خدای الله په تل کې ته اوچت انسان ها د دې عزت ما غسړې کوي چې د قرآن قدر پیژني لکه تاسو به خیال کړئ چې مجلس ولګېدل یو کس برای چې په قرآن ډیر پوهیږي عالم وي قاری وي د دې مجلس کې بعض قسم بدته ودرېږي او ډیر اکرام به وکړي او دلته راځي او الته او دا بعض بدای نه چې بد به ګوري وته سمجره دي خلکو کې څه فرق دی انا کې ټول انسانان دي او ټول ځان مسلمانان وي فرق دا دی چې دا ورني چې کم کسانو کوم چې قدر کو دوی د الله د کلام قدر کوي وګورئ دا سړی د الله په خبرو پوي دا دویم چې کوم دي د غریبانو دنیا پرستی نو چې کله دوی ته د دنیا ول خلق کاری شي نو به د غوي قدر ډیر کوي د غوي عزت به ډیر کوي دا یو فضیلت دی په حدیث کې راغلی یو حدیث کې درځي عائشہ رضی الله عنها حدیث دی رسول الله الذي يقرأ القرآن سوق چې قرآن ولي او هو ماهر به او دې په قرآن باندې پويږي فدي ځم په وکړي دغه په تفسیر باندې دغه په ترجمه باندې دغه په معنی باندې د قیامت پرز به د سړی مع سفرة الكرام البرره د قیامت پرز د اوچتو ملائکو سره کوم جډیر عزت والدي دغه په صف کې به د قیامت پرز لپاره د معمولی شرف دی خو د هغه سړي د پاره چې په قرآن پوي وره د هر چا لپاره دا نه والذي يقرأ القرآن او څوک چې قرآن ولي ويتتعتع فيه او په قرآن کې جبن خلی دوه څه مطلب دی ویلې نشي مطلب نه جبه کوي جبه کې پرخته جبه کې پرخ نه دی خدا قرآن نشي ویلې زده کړی نه دی کوشش کې غریب لګي وي او هو عليه شاق او د قرآن ویل ته ډیر ګران او د بدینی چې زړه نه کیږي وته زړه وته کیږي ځکه خو لګي دی کنه جبه خلی ولګي یو ټکه درې پیری یو ټکه سلور پیری غریب لګي خپل کوشش کوي رسول صلی الله علیه له اجران الله بدل دوا اجرونه ورکړي یو اجر د قرآن ویلو او دویم اجر د کوشش موږ په خپل درسونو کې وایو د قرآن په درسونو کې قرآن روالي ډېر نه راځي دلیل څه دی ولې نه راځي ها وځي په نه پوي نه دا قرآن د کوم چیز د کړه دی د مور په خټه کې زده کړه دوتم یو وخت دي چې نه پوي وړوکې ماشوم د سلورو کالو 15 کالو او تاسو بریدلی منګم لیدلی دیو په مدرسې کې نه چې قرآن وایي قاری سے بوتلګي یا بو طالب باتا ساوي یا بو تقول والله حق رجل بالناس دا سورتونه بوته ته مسم خپل لګي وي او د شپېتو کالو بوډا چې قرآن لاس نور دي زم چې دی د سیمه مولګون ته کې وبې او بایګي د سيزان ډوب کی مړ کی چې دا سلورو کالو ماشوم ته ګورغه قرآن راغسته دی وي کوشش کوي ته سپینګيره په اسلام کې د شپېته کال تیر ګور د قرآن نشي راغسته ته قرآن نشي ویلې او دغه ماشوم چې دغه وخت د لوب بده دغه ماشوم چې دغه دماغ کار نه کوي دغه ماشوم چې هغه الله سبحانه وتعالى د قلم اوچت کړي هغه ماشوم قرآن راړي او د وکړو او توکل ماشوم چې ویني قرآن یاد کړي الله اکبر وې د قرآن یاد دا مشران چې دغه ټیم کې راخکاری زم چې دغه ټیم کې راخکاره کېدم نه دی پکار دی ځکه څوک په مجلس کې خبرو کې وجود ته یاد د سپینګيري دوله ناظرم نه ورځي صرف د مشرانو ته د خبرو دوا شوی نه زموږ په معاشره کې جدي سي دي او دا خبره زموږ د عادت سره نه لګي او دا دي خبرو ته نهستي رسمونه او رواجونه او قرآن چې وته ویني دا ځنی شمول موږ چې نشي ویل روایله الله بدل دوا اجر درکې سوما کریم بچا دی چې دغه ته خیر وساتو دغه د کتاب الله سبحانه وتعالى دوه صدر کې حدیث کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته
متفق علیه حدیث ته بخاری مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حسد الا في اثنتين حسد باندې کوي چاته په پسخېږي نو مگر په دوه شینو کې رجل آتاه الله القرآن هغه انسان چې الله ول قرآن ورکړي فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار سحر ما خام د سړي د قرآن تلاوت کې خوږ اوازي په قرآن باندې پوي د پسخېیا چې دې ما زمام خوږ اواز وي دې د قرآن ماته یاد وي ما هم تلاوتونه کول دویم ورجل آتاه الله مالا او هغه انسان چې الله ول مال ورکړي دا باز به خوشاله چې زموږ خبره وګراله چې الله مال ورکړي هغه ته پسخېږي او مسله په حدیث کې موجود ده نه چې حدیث مخکې پوره کې بیا په پوښ مخکې سړي فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار نو دې د الله په لار کې سحر ما خام د پیسې خرج کړي دته پسخېږي چې خزانو کې دې بینکونه کې هغه نه ده قصه دا نه ده هغه ته بس پسخېږي زه تاسو ته پوښ کوم چې کم سړی پیسې راوړي د پیسو چوکیداری کوي او سمې پیسې او سره کروڑپتی لکپتی د تاسو بس خېږي کې دې زموږ مخکې څوک سوي خو لکه بس لکه چې سړي ازاله جواب ورک د بس خېږي دا کوم چې زموږ په خطر غریب ټول عمر زمکه قرضدار الکه ولي قرضدار 15 لکه ولي قرضدار 10 لکه باندې زمکه ولي قرضدار 15 لکه زمکه غریب د څوک پس خېږي نه په دې کې سړي چې خلکو ته پس خېږي پس خېږي خو هغه انسان ته چې مال وسره دی او د الله په لار کې لګي اخرت جوړي ځان نه یره کما سره مال و د شي مال غوله سوره بخیر خو چې ما سره مال و مې چوکیداری کوله زم چې خیر سره به دا خبره ونه کی وبګي چې ما سره مال و مې چوکیداری کوله او په اخر کې دې ته له به بچو ته پاتې شي په دې مال باندې سکه چې ستاسو کې نه دنیا جوړ شي او نه به ستاسو آخرت جوړ شي ولیا بالله یو بل حدیث به وایو دې فضیلت مبارک او بیا بغاده په اختصار سره ذکر کو چې موږ د قرآن سره شوق پیدا شي حدیث کې راځي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما حدیث ده امام ابو داود او امام ترمذی راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا عجیب حدیث دی چې د قرآن ولا تبع الله وی د قیامت په ورځ وی قرآن وایا او خېجه برا ورتل او قرآن بخوګه واسره وایا لکه څنګه چې په دنیا کې وی چرته خېجه فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نو په جنت کې ستاد درجه په قزیمه به ختمي کوم چې اخر نه آیت وي الله اکبر سیرم پزړ کې پیدا شو سیرم پیدا شو ها چې مونږ ته یو سړي د سورۃ اخلاص یا د سورۃ اخلاص کې څو آیتونه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سلور آیتونه فسورة فاتحه کې څو آیتونه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآیتونه او سلور شو یولس زړه سره جنتی شو ځه الله وتوي جنت ته زه خدای یولس ایتونه و چې قرآن چې کوم یاد دغه و چې جنت کې د درجه درکې اوچته په یولسم نمبر آیت باندې سره ودرې درجه به کوم ځای کې ده ها دغه یولسم کې مخکې سشتي نشتی مخکې وسد الله کلام نشتی او چې کوم شریته ټول قرآن یادي او دې قیامت ورځ وایي فزرګاو ایتونه دي سره پاس شپږ زره ایتونه په قرآن کې چې د سره پاس شپږ زره ایتونه دی د درجه کوم ځای ته راشي کوم ته چې نه دی دوی ته وایم تاسو وسه کوي سبا وایي په ورځ کومه ایتونه به چې درجه دی چته شي سورۃ اخلاص په قل هو غټ تکړه سره له سورتونه د لنډي دی چې دغه سره یاد کړه درجه به کوم ځای ته ورشي کوم چې د استاد درجه ورشي واغه ته وګوره کوم چې قرآن یاد کړی د عمل به کړي کوم ځای ته اسمان ستوره ته جوړ شي دلی عجیب حدیث دی د سره انسان په دې کې شوق پیدا کی وګوره دې خبرې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک چې د قرآن یو ټکی وي یو ټکی وي نه دته بلس نه کېنی ملوي به رسول الله وایي دا نه چې الف لام میم دا یو ټکی دی
بلکې الف ځان له حرف ته، لام ځان له حرف ته، میم ځان له حرف ته. په دې الف لام میم کې 13 نیکیانې پرتې چې ته روزانه یو مخ وې، صرف یو مخ وې، نو ته د څو نیکیانې ملاوي چې صرف یو مخ روزانه تلاوت کې. پاتې هغه سړی چې روزانه یو سپاره وي اخو د نیکیانو سم یو پړن ځان له جلې جمع کړي، خو زه د کمزوري ته هم چې نشي ویلې او کارونه ډېر دي غریب دنیا کې مصروف دي، ته یو مخ وای کم سے کم چې په حرف باندې لس نیکیانې ته به ګوره څو ملاوي. کم سړی چې قرآن وایي په ده باندې سکینت نازلېږي. ډېر عجیبه حدیث دی، برا بن عازب رضی الله عنه وایي چې کان رجل یقرأ سورة الکهف، یو سړي د سورة کهف تلاوت کوو د رسول الله په زمانه کې، وعنده فرس مربوط، او د هغه سره یو خوا کې اس ولاړو، د اس تړلی، نو د بلې نه یو وریځ راله، دا وریځ چې راله په ده له پاسه داسې ولاړه، فجعلت تدنو، نو دا وریځ ورو راکته کېده، نږدې کېده، وجعل فرسه ينفر منها، او د دې اسم ټوپونه شروع کړو چې وریځ را نږدې کېده هغه ټوپونه وای. کله چې سهار شو دغه کس پر رسول الله بصراغه فذكر له ذلك، يا رسول الله پروندې څه قصه شي، رسول الله مسکی شو، تلك السكينه تنزلت القرآن، دا خدای الله طرفنا خاص سکینت استفزله را نازله، دا خاص سکینت چې الله ستاسو د زړه باندې را نازله. دا حدیث بخاری مسلم کې دی، ورسوم راجیبه حدیث دی. نو چې دا قسمه فضایل تاسو وورئ، دا غینه بعد به هم تاسو د قرآن تلاوت نه کوئ، نه به کوئ. تاسو د الله په منځ کې مسله ده، موږ د صرف هغه بعض فضایل لګره، بعض فضایل په تادی کې موږ ذکر کړو چې دا بعض فضایل دي. کته غواړي چې په جنت کې درجه اوچته شي، کته غواړي چې قرآن دی شفاعت وکړي، کته غواړي چې الله د ملائکو سره پاسي، کته غواړي چې الله په اهل کې شي. حدیث کې دی رسول الله صلی ان لله، دا الله د پاره په دې ځمکه کې خاص خلق دي، اهل دي. صحابه یا رسول الله دغه څوک دي؟ اهل القرآن هم اهل الله. رسول الله صلی اهل القرآن چې دي دا اهل الله دي، وخاصه د الله خاص خلق دي. په دې ځمکه کې د الله خاص خلق چې دي هغه دا خلق دي. نو که تاسو غواړئ چې په دې خلکو کې ځان راولئ، نو بیا به د قرآن یادوئ، د دې تلاوت به کوئ، په دې باندې عمل کوئ. د قرآن دپاره ډیر آداب دي. د قرآن تلاوت به داسې کوي لکه څنګه چې الله په قرآن کې د بعضو خلکو صفت کړی دی چې هغوی ته ما کم کتاب هم نازل کړی دی، نو هغوی د دې کتابونو داسې تلاوت کړی دی حق تلاوته، یتلونه حق تلاوته، داسې تلاوت کوي لکه څنګه چې د دې کتاب حق یې. د دې څه مطلب دی؟ داسې تلاوت کوي لکه څنګه چې حق. امام غزالی رحمه الله وایي، او ډېره عجیبه خبره یې کړې ده، وی د قرآن تلاوت چې کوي داسې تلاوت لکه څنګه چې حق یې، نو پای کې درې خبرې لازم دي، درې شیونه به پای کې شریک کې: اللسان والعقل والقلب، جبه، زړه او عقل. چې دا درې خبرې به کې شریک روانې وي، دا درې شیونه، نو ستا د قرآن تلاوت به حق شاني لکه څنګه چې دی، لکه څنګه چې حق دی. چې د دریو کې یو نه یا د درې به کې نه، نو بیا ته اصلي یې خو په جمع باندې به څه کې؟ په جمع باندې بدا کې چې قرآن الفاظ مخکولي ادا کې، په جمع باندې دا کار کوي، خکولي به ادا کې، په خوږ आवाज کې به ادا کې، دا د جبې کار شو. دا غي سره سره عقل بم کار کوي، نه عقل بس کوي په دې معنی کې بدن سوچ کوي، په دې قرآن کې به سوچ کوي. نو ګوره جبم لګیا ده، خو په خکولي आवाज کې لګیا ده، عقل وسرم لګیا ده، سوچ به کیدنه، او زړه څه کوي؟ زړه عبرت اخلي، زړه نصیحت قبلي، زړه یریږي، زړه خوشحاليږي. قرآن د ایتونو سره روان دي، د دریونه په یو ځای لګیا دي، جبه، عقل او زړه. نو چې دا درې خبرې به کله دننه وي، نو بیا پوه شي چې صحیح قرآن وایي، او چې دریو کې به کې یو هم نه وه، نو بیا ته پوه شي چې قرآن حق ته صحیح نه ادا کوي. د قرآن دپاره، د قرآن د تلاوت دپاره ډېر آداب دي. بعضو ته به کې اشاره وکړو، بعضو ته دا نه چې ټول آداب ما راجمع کړي، د بعض موږ راجمع کړي چې دومره ټیم نه. اولنې ادب د قرآن ویلو دا چې کله قرآن دی په لاس کې راواغسته وې، نو اخلاص ته ضرورت دی، اخلاص ته ضرورت دی. اولنې ادب په زړه کې به اخلاص راوړي. او ډېر عجیبه حدیث دی، امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی دی، او په نورو کتابونو کې دی، وی کله چې د قیامت ورځ کې الله فیصله کوي د مخلوقاتو په منځ کې، او د حدیث ته غوږ کولاو کوي، او هر امت به رب العالمین ته مخامخ ولاړي. اولنې کس
چې د فیصلې لپاره باغت आवाज کیږي رجل قد جمع القرآن، هغه انسان چې قرآن به بسینه کې پروت دی. دا به ولنې کې ډېر خطرناک حدیث دی ګوره چې سړی ووري سړی ډېر سخت ویریږي چې دا هغه ولنې کې چې اوس حساب کېږي هغه دا دی. بل کم کس دی سره ورجل قتل فی سبیل الله، او هغه سړی چې الله په لار کې وجلی شوی. دریم کم کس دی ورجل کثیر المال، او هغه سړی چې مال ورسره ډېر زیات دی. دا درې قسمه خلک به اول لځي نه الله به فیقول الله تعالی للقارئ، دا کوم سړی چې په قرآن باندې پوهېدو قرآن یې زده کړی دنه به الله تپوس کوي تا له خو ما علم نه و درکړی، ته ما پوه کړی وې په هغه کتاب باندې کوم چې ما تاسو ته د پیغمبر په لاس درلېږلی و. دی وایي چې بله یا رب ولې نه یا الله تا موږ پوه کړي وو. نو الله به ورته وایي چې بیا کړي دې پکې څه دي؟ نو هغه به وایي چې یا الله كنت اقوم به آناء الليل والنهار، شپه ورځ به ما ستا د کتاب تلاوت کو، دیسی می کول او دغه می کول او دا می کول. الله به ورته وایي کذبت، دروغ دی وایي. وتقول الملائکه کذبت، او ملائک به ورته وایي دروغ دی وایي. دی باریان شي. نو الله به ورته وایي دروغ دی به دی وایي ځکه چې تا خو دا غوښته چې خلک تا ته قاري وایي او قاري تا ته ویلی شي. خلک ستا صفت وکړي او ستا صفت شی و. ستا خو مقصد دا و چې پیسې به وګټي، پیسې به تا ګټلې وي. ستا خو مقصد دا و چې دنیا به وګټي، دنیا تا ګټلې وه په دې علم باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم فیؤمر به الی النار، الله به امر وکړي د جهنم ته راکاږي. دا سړی سره د قرآن جهنم ته ولې ځکه چې اخلاص پکې نه و. کله چې د قرآن تلاوت کوي، د قرآن علم زده کوي، قرآن چاته ښایي پای کې د رب العالمین رضا او مقصد دا اولنی هدف دی چې موږ نه رب العالمین راضي شي. دویم دا چې کلم د قرآن تلاوت کې دویم هدف دا دی په زړه کې دا راوله چې دا قرآن کولو کې چې دا ګوره دغه عرش والا رب خبرې دي. کله چې ستا په زړه کې دا خبره وه نو بیا به ته د قرآن ډېر ادب کوې، بیا به دا خبرې ستا په زړه کې اثر وکړي. خو چې کله یې داسې راواغستو داسې هسې بس یو داسې دې وکتو د اخبار په شان شونډې پرې نه کولاوې داسې ورته وکړو داسې بیا دې کېښه ولاړې. هلته چې تا دا کتاب راغستو ته دې ته سوچ هم ونه کړو چې ته د چا کتاب راغلی. دا کتاب د چا دی؟ وایي دا د فلاني دی. کله چې موږ دنیوي یو کتاب راوړو دا د چا دی؟ وایي دا دغه فلاني عالم دی. ډېر په اوچت نظر ورته ګوري ځکه چې د عالم قدر یې په سترګو کې ډېر وي. و چې ته په رب العالمین مین یې د هغه د کتاب قدر بیا ډېر کړې په زړه کې دا خبره راوله. او دې تم ګوره چې الله اوس تا ته خبرې کوي. ګوره دا قرآن چا ته نازل شوی؟ صرف د مکې مشرکین ته یهودو نصارو موږ ټولو ته دی که نه. ته چې کله دا قرآن لولې ځکه د صحابو نه په دې کې دا اثار راغلي دي چې کله په قرآن کې دا وویلی شي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو، نو الله تا ته وایي ګوره تا ته لګیا دی. من کې دا مرض دی چې کله قرآن کې راشي یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، ای ایمان والو تاسو ولې خبرې کوئ چې نه کوئ، نو دی به بل ته وګوري چې ولې دې دروغ وایي، ولې دې دوکې ورکوي. ځان ته ورنه ګوري ته یا ایها الذین آمنو کې نه یې څه کنه ته وته ته الله بخله خپل صرف د بل نقصانات لټو او خپل ځان ته نه ګوري چې په ما کې څومره نقصان دی. کله چې ستا په زړه کې دا وه چې دا د رب العالمین کلام ما راواغستو نو بیا به ته ډېر په ادب سره دا قرآن ولې ډېر په ادب بناسي. درېیمه خبره دا ده چې کله قرآن لولې نو دا سوچ کوئ چې لکه زه الله ته ګورم او که دغه درجې ته نشي رسېدی فإن الله یراک، نو بیا دا سوچ کوئ چې الله ما ته ګوري. په تا کې بیا خود به خود ادب دننه راځي. د کم انسان چې لکه همیشه په زړه کې دا سوچي چې الله ما ته ګوري او الله به زما نه خفه شي، الله به څه وایي، دغې ګورې اټومیټک د ادب ټول دننه راځي. ولې ځکه چې هلته دی الله نه یېرېږي. د یو غټ ادب دی که دم په ځان کې راوستو نو دا نورې مسلې به ته اسانې شي چې قرآن راولي وې نو اول په زړه کې دا راوله چې زه د الله دپاره قرآن وایم. دویم دا قرآن د چا دی؟ د الله خبرې دي. دریم الله ما ته اوس ګوري. نو بیا په تا کې قسمه قسم آداب دننه راځي. څلورمه خبره دا ده چې کله قرآن ته کښېنئ نو خوله په مسواک باندې پاکوئ، ځکه چې ته د رب العالمین خبرې به اوس تلاوت کې د هغې دپاره به خوله پاکه ساتي. لکه څنګه چې الله ته ودرېږي په مانځه کې نو په دغه ټیم کې ته الله سره په رابطه کې ولاړې نو خوله به پاکه ساتي. چارداب دې وکړو. دغه شان چې د قرآن ویې نه د هغې دپاره به مسواک استعمالوي. دا بس کسان دې ته نه ګوري چې بس په څه باندې قرآن وایي. نه، قرآن چې کله وي په پاکه خوله باندې
چې هغه بدبو نه شي. رب العالمین خبرې ډېر اوچې خبرې لپاره خپل پاکه ساتي. پنځمه خبره ده چې کلم قران وې نو په دې حال کې وایي چې ستاسو د سروي د قران ادب دی. اگر که به د سره قران ویلې شي چې کله دسی او د سمات د غنی چې پای باندې غسل واجب هغه مسلې راځي جنابت په حالات کې. خو دسی ټیم کې چې اوس مثال کې یو سړی او د سمات شوی او چاردام به لازم شوی او د زبانی قران وای دغه څه حرج نشته. یا مثال کې قران په شي کولو کړي لکه ډکه راوستو به کولو کو یا لاسته سچوري به قران کولو دغه څه حرج نه. قران له لاس نه وړي قران له لاس نه وړي. خو چې یو سړی او دسو کې چاردامو کې کینه قران وای نو دا نور علی نور ډیرو چته ادب دی. صحابونا د سلفونه د برکه اثر دي لکه امام مالک رحم الله. امام مالک رحم الله چې وکړه حدیث مینو نو مخکې به د دسو کې چاردام وکړو حدیث ته پاره نو قران لپاره خو به کو چاوته ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوم دغه ادب دی چې انسان په چاردام کې او پاک او په دس کې د قران یو ادب دی. یو ادب دی شپږم چې کوم ځکه قران ویني چې هغه زی پاکي خپل زی نو واست په دې ځکه نه چې جلد ټي وی لګیدل دي کوم ځکه ټي وی لګیدل دي د ګناه اډه ده الته تناسي قران وینا قران په دې ځکه وایي چې خپل زی پاک زی بل چې شور او شغرب پکې نه وي. سړی نه قران وی واړو د بسټ خيجره کوزي کور کې دي چې کی غالبا د قران پوښ چې د وې سوسنو بلکې د سوچ ټول دغه ته زیره وړو ته زی پلاني دي شو ګور پلاني دغه وکړو دا ادب دی چې بزان کې راوسته پکار دي. وم ادب دی چې کله انسان قران وای بغیر د منځنه یعنی منځ کې نه نو مستحب طریقه ده چې قبلي ته دی مخ کې ته به ډېر کې ناسي به بیٹک کې ناسي به کور کې ناسي قران وای نو دا مستحب خبره ده چې ته قبلي ته مخ کې ادب دی او کدي مخ نه ګونګاری کې نه خدای ادب دی چې ته قبلي ته مخ کې او د خشوع په حالاتو کې کېنی چې بهر نه سکره چې هغه ته پته ولګي او د رب العالمین کلام وای خشوع د سکینت په حالت کې او د سر دې کته کړه قران ځلوي نه دا ډېر خولي جلسي او بل چې د دې د لاسه استفاده د زړه باندې اثر کوي. اگر که قران په ولاړه په ملاسته د ویل جایز دی په دې کې څه حرج نشته. یو سره په ولاړم قران ویل شي یو سره په ملاسته قران ویل شي. خدای ادب تقاضا ده او غوره طریقه ده چې انسان په ناسته باندې په خولي طریقه باندې ناشي او قبلي ته مخکړی او د رب العالمین د کلام تلاوت کوي نو په دې باندې قران به ډیر اثر کوي او دا تجربه خبره. اتم ادب ده چې کلم قران شروع کین نو دغه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه کدا ټکی وسروه دا ثابت دي او دا په قران کې الله ویلي اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله تاسو قران وای نو مخکې په الله پورې پناونی سید رټلې شي شیطان نه زګی چې کړه د قران ته وي شیطان ته سره خوا کینی د قران باندې پویدو ته بدینه پری په قران باندې پویدو ته بدینه پری په قران دی تلاوت ته بدینه پری کله بدل اګرمی راځي کله بدی لکه بچ کېدم اوس او دي سیدا اخبار بروالي په ګنټو موږ اخبار ته نه شو ستړي کیو ها نه او نن سبا چې راکوم فتنه راوته په فیسبوک باندې څوک ستړي شي فیسبوک ته باندې انجینیر سي سکولي سوی پورې ول دوی پورې فیسبوک چلے لکه ته په فیسبوک کې څه ګوري ستاسو فیسبوک سره کار سره او د فیسبوک سره څه کار دی خپل مزدوري کوه خپل بندگی کوه د رب العالمین ته به دې کې څه کې نه بس نه څه مطلب شو اخري انجام دی چې دې بدل کې په فلمونو ګوري او سندري ګوري دې فیسبوک ته موږ په ګنټو نه شو په ګنټو هم به دې ستړي شي نه او ځکه دی علم نه چاته پوښتنه کو وی زموږ د دین د مشران چې د سلف چې کوم دوی به د قران سره څنګه ژوند تیروي قران به څومره وي څنګه به وي کوم وخت به وي کوم وخت به نه غالب ول ډیر عجیب جواب ورکو وی دا غوی د قران سره دغه حالو لکه کوم چې زموږ اوس د موبایل سره دی څو دې جواب دی مونږ چې راپاسو ول موبایل ګورو چې دې کې سره غلي سنې راغلي هغه چې څنګه راپاسو قران به راوغست الله سوې ګوره مونږ چې ټیم فارغه ملاویږي په ګاډي کې بل ځای کې زر خپل موبایل کولو کړی چې ګوره صبر راغلی صبر نه راغلی هغه ته چې فارغه وخت نو زر به قران وسی الله ګوره سوې
مونږ چې موبایل کولو کله پاسې پر غلي دومره میسج ته راغلي سم خوشاله چې ګوره به میسج کې وسی هغه چې قرآن کولو کوي قرآن ته وګورئ سم خوشاله شي د الله طرف نه میسج راغلي د الله طرف نه رسالې راغلي ځکه خو الله قوم چت کړو مونږ خپل درب کتاب پر خو دې په موبایل په شاته منډه وو د غزلت ته په مونږ باندې راشي ته پوس کې فلسطین کې ظلم کیږي په عراق کې ظلم کیږي بلانی کې ظلم کیږي ته دې ته کتلی کله ته هر څه کوا والله بس تاسو مرسته کوي زموږ دا مطلب دی کې یعنی موږ صرف کلمو لا اله الا الله محمد رسول الله او الله به جبريل عليه السلام زموږ د پر راکوزي جنگ وکي زموږ دا مقصد دی او ته کړي سړي وی کلمه مې ویلې ده کنه او الله به جبريل عليه السلام راکوزي ستاره پاره دا زموږ کمې دی چې قران سره چې کلمه د قران وای نو دا غینه مخ کې رب العالمین پورې پنانی سي د شیطان ټلې شي نه چې تاسو دی وای تنګي چې قران موږ نن صبر والو چې څل قران ول به خوري بوازي او کمی خو ولورش دا شیطان دلاس او دی موبایل ته څوک لیدلې چې هغه راګرمه ورشي لیدلې به څوک نه چې څومره وخت ملایي کینی وته نسأل الله العافيه بل ادب د قران دره چې کلم سورته اول نه شروع کینو بسم الله الرحمن الرحیم به کوي لازم دي چې کله سورته اول نه شروع کې سوال د سورۃ البراءه چې یا سورۃ التوبه چې باغی کې بسم الله په اول کې نشتی یو ادب د قران دی چې قران ونه په خوږ आवाज کې به وي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ليس منا من لم يتغن بالقران هغه سره په مونږ کې نه چې په قران باندې خپل आवाज نه خوږي او الله په قران کې ورتل القران ترتیلا قران په خوږ आवाज کې وای موږ د سره کوشش نه کوو یو سره د سره پاسو ورته قران نه راځي مالې نه راځي نو ته هو نه راځي مالې کدا حدیث چرته تاسو یاد کو چې رسول سمو چې هغه سره په من کې نه دی څنګه الفاظ دی ګوره هغه سره په من کې نه چې په قران باندې خپل आवाज نه خوږي او په دې کې د عربو ته چې سره وګورئ یان چې د عرب نه عرب یو بډاګانو څو خپل قران وایي تاسو به خیال کړئ کوم چې دوی علاقې دي کوم چې سعودیان دي هلته ورسره بډاګان په اول سب کې نه چې قران وایي څو خوږ आवाज کې ویلي او چې کله امام نه یو بډا ورمخ کې شي مونږ کوي مؤذن چې نه یو بډا ورمخ کې بانګ وایي زمګه ته وایي ورمخ کې شمانځه ده زموږ سپینګری مانځه ته ورمخ کې دی شي صفه خبره وکي صفه جواب راکړي ورمخ کې دی شي کنه نشي مخ کې کېده ولې نشي مخ کې غریب له سور جینه هغه د صرف دغه معاشري د خبرې چې کومې ته معلومي خو رب العالمین خبره ته نه مرده افسوس خبره ده جړه خبره ده یو د قران ادب داري د بګي دنه منځ کړهلو ذکر به کو چې کوم ذکر قران پرو دغه تخفي مغزوي کوم ذکر چې قران پرو دغه تخفي مغزوي یو عام خبره چې د علم په مجلس کې او په عام مجلس کې بخفي نه غزي نشي کړه د رب العالمین کلام پرو جناغي ته بخفي بالکل نه غزي موږ دې کې سنځي وی جمعتونو کې نه شي د خپل قران ته غزولي د به د بيد د قران ها که قران ډیر اوچت پروت نه به خبره نه خو لکه څنګه چې وی جمعتونو کې پراته په دې المارو کې او په دې ټپای باندې پراته نه دا خو بالکل واړی نه دی معنی د تخفي غزنه د به د بيد یو به د بيد قران درجه په قران لپاسه صحیح دی لکه څنګه چې زموږ په ملک کې په جمعتونو کې بل پاسه فضایل اعمال او فضایل صدقات او فضایل حج پر د قران به د بيد رب العالمین په کلام باندې بل کلام نه دی او د الله کلام باندې مخلوقات او په کلام باندې اوچتي دي د قران ادب دی د قران یو ادب دی چې قران په دیوالونو باندې نه لیکي او په نقشو کې باندې لیکي په گاډو باندې لیکي په تعویذونو باندې نه جوړوي د ټول د قران ادب دی په دې باندې موږ تفصیلی خبره کړې ده د قران یو ادب دی چې قران په موبایل په دې ټلی باندې نه لګوي د موبایل په ټلی باندې قران نه لګوي په دې باندې ذکر او اسکار هم نه لګوي ګوره قضا حاجت تنازي او ټلیفون درایش یا آیت په منځ کې بری بل د چې آیت دې پر نازل شوی دی چې په ټلی ورو الله وی د قران باندې سره پر نازل کړي ليتبروا آیاته چې بری کې سوچ کې لکه څنګه په اوله کې دا خبره وکړه چې عقل جبا او زړه د ابو سره استعماله په قران کې قران دې پر نه چې ټلی باندې ورو په ټلی ورو کې ځم په خېج لګې زدي دیندار ما د قران د تلاوت په ادب کې یو ادب دی چې کړه قران وې او ګرمه د راشي نبی به قرات بند کې قرات به ودره موږ ډېر کې څنګه ورې سیدلی چې د ګرمي سره غټه پوره کی د قران به ادب دی بلکې رسول صلی الله علیه وسلم
حدیث کې ویل ک امام مسلم رحم الله دا حدیث راوړي اذا تثاب احدكم کله جتاسو کې سوګه ګرمو کې فليمسك بيده على فمه خپل لاس ته دخل باندې کې دخل دي بند کی ولي وي شیطان د دې خلی ته نه نوځي نه دبا اګرمه بولای چې اګرمي سره سره به قران پوره کی او دا قران به د دې څه کول نه دی پکار د قران د تلاوت ادب یو درې چې هغه لپاره خولي وختونه غوړه کوي کم چې غوړه وختونه هغه کې چې قران تلاوت کوي یو خو د قران تلاوت اجر ډیر دی او به چې په دې وخت کې وي چې دا وخم اجرین بیا خو ټول اجر شي لکه مثال په مانځ کې چې قران وي او عام اوقاتو کې چې قران وي ای ثواب به یو شي په مانځ کې چې قران وي هغه ډیر غوړه شي وختونو کې مثال کې راکوس د شپې ناسي په تهجد کې دی ویل خو د منځ مسله شو خو بغیر تهجد نه د شپې په اخرنی سکه به کومې سکه چې رب العالمین د دنیا اسمان تر کوزي کې تلګي قران وې د اوچته وخت نه د ډیر اوچته وخت دی د شان چې لکه د جمعې د ورځې فضیلت ته یا مثال کې د پیر په ورځ چې انسان روزي اعمال برخیږي د جمعرات په ورځ چې د عرفات په ورځ شو د رمضان د اخري له سورې شوې د ذل حجې د میاشتې د اولنی له سورې شوې موږ درو چې صرف دې کې وای او نور دروازه بند کړې توبه مطلب دا نه دی مطلب دی ورځ ګور ډیر زور ورکو په دې وختونو کې ډیر زیات وای چې ثواب د زیات ملوي یو ادب د قران دا دی چې د قران تلاوت چې کړه د سجدي آیت راشي نو سجده لګوا په کوم ځای کې چې سجده او جمهور العلماء دا قول چې سجده لګول سنت واجب نه دی لکه حدیث کې راځي امام بخاری دروړی عمر بن خطاب رضی الله چې هغه په خپل منبر باندې ورځ سورۃ النحل یو آیت ویل به کې سجده رااله نبدو یا ایها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب اي خلقو موږ د سجدي رايتونه وای په دې تیریګو نو که چا سجده ولګول یو سیدا خکاری کو او که چا ونه لګول نو ګناه به نشتی د دې خوازه شو چې سجده لګول سنت طریقه پر خو دې نه پکار خو بل پر چانه پاتې شي ها د دې بیا قضا نه راګرځي ګوره زموږ د عوامو دې قضا شتي او دا خبره د مولیان نه ذکر او دا کمزوري خبره دې قضا نشته ولی ځکه چې دا هغه عبادت ته چې د دې یو سبب سره تړل شي عبادت ته ګنه سبب سره آیت راغلی سجدي نو چې آیت په کلاړ او نور آیتونه به کولې شو منځ کې به نور خبر راغلی هغه سبب ختم شي کنه ختم شي سبب ختم شي خاد طواف نه بعد کله چې موږ طواف وکړو دا غینه بعد 2 رکعات مقام ابراهیم سره کو کنه کو خو یو سره اسی په حرم کې ناس د اولاد مقام ابراهیم سره 2 رکعات کې ولي کې سره بار کې د سبب نشته نه موږ وایو د مقام ابراهیم سره 2 رکعات په هغه ټیم کې سنت دي چې کله ته طواف کې ځکه سبب موجود دی خو یو سړی طواف وکړو او بیا چې د حرم نه وته او د شو بګي خوبونو سبا راغی سجله او اجازه 2 رکعات کومه پرون چې پاتې شي دا سبب سټیم ختم شوی ته 2 رکعات کې نو د دې آیت ته پر د سجدي لپاره یو سبب لاړ هغه سجده ولاړه یو ادب دار چې کله قرآن ولولي نه د خپل زړه د قرآن سره ساته او کوشش کوي چې د قرآن په تابع اثر کې او توجهړي دا اوچت انساني اوچت مسلماني چې کله د قرآن تلاوت کوي او جاړي خو هغه سره به سو جاړي چې قرآن نه خبر نه بلکې موږ چې به دیرو کینو به عربو به خبرې کوو ولي وی دا پلانې عالم دي شریعکار غونته کړي خپلانی مولوی صاحب جمعات کې لګیو جړلې موږ ته ځان خو ته ځان خو ته سو کې ځان ته خو ته سو کې اخر چې ته ځان خو اب قرآن په شوی ته جړلې ته نه پوي شوی ته نه ته و زمون مولوی ورې نه جړی نه پويږي کنه حکم چې پوي شي جو جوړ بګلګي ته ویل دا بیانات او دا تلاوت او اب کیم جړی نو کوشش دا کوا الله په قرآن کې سوې الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبره نازل کړي كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وکړي هغه خلک کوم چې زمانه یریږي هغه چې کله زمانه دي خبرو تلاوت کوي او زمانه دي کتاب تلاوت کوي نو دا هغه باندې دا غونه ذکر شي دا غونه اسخه په انسان نه ذکر خو چې آیت باندې پوه شي کنه نو په کم ټیم کې په انسان باندې غونه ذکر شي کړي چې مثال کې زیر عذاب یو آیت راشي چې الله به دې عذاب ورکړي دا به کوي دغه به کوي سخت آیتونه وعید پکې
قیامت سره بس انسان ویری غونه بزیک شي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الله بیا زړونه نرم شي د سرمنی نرم شي د الله دی ذکر ته په کوم ځای کې زړونه نرم شي ها چې کله د رحمت خبرې راشي په هغه ځای کې بیا خوشاله شي الته به خوشاله په کوم ځای کې چې عذاب دغه شي الته ویری خدای ټول حالات په تابع ال راتلی شي چې کله ته په قران باندې پويږي او د قران سره جری ژوند تیرې نن سبا غټ مصیبت داري چې ډېر کم خلک به ته ویني چې هغه د قران تلاوت کوي او جاړي با یو ادب د قران داري چې کله قران تلاوت کې او په یو آیت باندې تیر شوی او غد رحمت آیتو یعنی بلکې د الله د رحمت باشه باغ ځکه به د الله د رحمت وغواړي په کوم ځکه د عذاب باشه نه التبا الله پوری پناونی سي د عذاب نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا طریقه کوله په کوم ځکه د آیت راشي مثال کې د الله سبحانه وتعالى پاکي به کې بیان شي الته انسان وایي سبحانه وتعالى تبارک وتعالى سبحان الله د سنت طریقه ده خدا به وایي څوک ها چې پوي چې نه پوي بیا خبره هغه دراله او زموږ چې کچا د قران نه یاد نن باغت احساس شوی چې دا زموږ نه غټ فضیلت چې د پاتې شهر موږ په قران نه پوي او دا کوم چې زړه مړی نه هغه یې خیر دی مولوی صاحب خبرې وکړي او وی کړي خبره ختم شوه کول سره ختم شوه نو موږ دا وایو ته او دا زموږ ته نصیحت دی چې نن کوشش شروع کړو چې د قران یادې د قران د یادولو کوشش شروع کړه پرز باندې مرګرو ته مې یو آیت یادوي روزانه یو آیت نشي یادول تاسو یو آیت روزانه یادوي به دې آیت ترجمه ګوري دې آیت تفسیر ګوري من دا مفسرین چې کوم تفسیرون لیکلي د اسمان نه ګورنه ورکو شي نه دا بل مخلوق ته د سوکو د انسانانو ځان به د قران باندې په کړه د قران سره ژوند تیرو او چې کله د قران سره ته ژوند تیرې د قران سره اوسېږي د قران د مرګره جوړ کړي نبی دا صبر جون کې چې کوم برکتونه راځي ستا په دې عبادت کې چې وسوم برکتي ستا په دې رزق کې چې وسوم پر اخره راځي هغه به ته وي دا قران انسان چتای ګوره حدیث کې درځي چې کوم سړی په خپل بچی باندې قران یاد کړي نه دی دلاسه ګوره په بلی یاد کو په بچی یاد کو دا غي دلاسه د قیامت پر ورځ د الله سبحانه وتعالى د مور بلته تاج د عزت او د وقار تاج به ته بسر کړي او د خلک به په میدان محشر کې پسخيږي چې دا کوم اوچت خلک دي چې الله سبحانه وتعالى ته تاج بسر کړي په ضعیف حدیث کې درځي چې کوم سړی چې قران یاد کړي د قیامت پر ورځ به د خپل خپلوانو کې د لسو کسانو شفاعت کوي چې الله د جهنم نه راوبشي او جنت ته بوزي څومره فضایل د نن کوشش شروع کړي ګوره ما پرونه بل سوچ کو په دې هفته کې تقریبا 15 ورځې تیرې شي شپږ تیرې شي 15 په دې یو هفته کې ما سره سلور کسان د عربونو ملو شي او په دې سلور کې درې مصریانو د کوم چې موږ د خبرو نشټلې کیو دا سلور کسان ما سره ملو شي نه هم پیژنې چې درځي کې جمعه کې امام بیا چې درس کې لیدل ما سره ملو شي نو څنګه خیر ته شي څه ودی څه زیرته نه معلوم چې موږ د قران په یاد کو دا یا موږ یاد کړی دا چې دا دغه وکړو اعاده به وکړو دوران وکړو چې تاسو ته کې څه کار کوي زه انجینیر چې تاسو ته کې څه کار کوي زه ډاکټر یم دا خو یو ډاکټر او انجینیر د قران سره د سیمینه او محبت دی او زموږ غریب د وزیره تنخواه ده خو دې چې څومره مصروف ده ځان ته په اوچت ته ګوري ما سره ټیمونه نشته الله دې کتاب ته پر او دغه اوچت انسان راشي الله کتاب ته بنای شي چې د عربو ته یو درس کوم د حدیثو بلوغ المرام په الحمدلله قسم عرب ناس جنسيات سعوديان مصريان يمنيان سودانيان بګي نو موږ سره یو سوداني ناسو او هغه ما دې مسلې ته پوښتنه کوله هغه له شرک جمعو کوم ما ته جواب راکړ خو ډیر سپینګرو ما زبر سره ملاقات کوم دنه زه تاسو کوم چې دې څومره کالو دي چې کله ما درس ختم کړو زه هغه بشورن سلام وسلو کو ډیر او چې د اخلاق ول انسانو د سپینګری د زاریان سپینګری ما بخپل ملک کې لیدلې چې چرګانو ته کنځري کوي او دغه د ناس چې زمکه وسم تقسیمي الا من رحمه ربي ابا کمی چې په اخري وخت کې هغه اخلاق قشرنی او تنګول نه کوي او خپل عبادتونه کوي
زداغه سره مله شو ډیر خوش اخلاق او موته به تاسو کو خپکیږي وسه سور عمر دی ناغه ماته وی چې زما یو کم او یا کال عمر دی مته ته سعودي کې وشي وینې زوی راوستم په ویزټ باندې خو ما په جمعات کې د اشتهار ولیدو چې په یوزي کې د درسونه کې مې چې دی وخت نه فائدہ واخلم او د ځان سره کتاب هم راوړو او سره پنسل به مو هغه فائدې به لیکلي غټ غټ چشمې لګوري بالکل نظر ختم او هم سایزن سره وړي بیا غزوی د لاس نه ونی پوهیږي نو مې چې دې سړي نه زی ویډیو کوم د خپل ځوانانو ته خو د مزدورو باندې چې لملاګانی ماتي شي چې دوی ته هم دا چې کم ماته وي موږ سره ټیم نشته چې وي موږ لیکل نشو کولای چې وي زموږ نظر کمزورې په موږ کې دیندار سره هغه چې صرف بیان اوري بس حالکه زم چې دیندار سره هغه چې بیان اوري از د کوي لیکي په عمل کوي به نور ته بیان دي دیندار سره بار بار موږ وایو ک عربی دا ګناو کی دغه پر غټه خبره کومنګ یو کوړه خبره ولي موږ په قران نه پویو زه خپل ځای دا خبره نه کوم ځکه چې ماته به ځس پخ کاری مسلمان هغه د مسلمان زمیم چې دې په عمل ونه کې د ګناګاری کې چې په عمل ونه کې خیر دی ولي زمزم ته مسلمان ول زه ځان دغه په صف کې ودرو زمزم په قران په حکومت چې څوک سباله دا ولوي چې نتا واغه کې پرخته په ما باندې چې کوم زموري واغه د تاسو خبر درورو سو تاسو ته وایم چې د پښتنو چې کوم معاشره ده کته سو غواړي چې د دې عزت جوړ شي او دار او چته شي او دار ویښ شي نو د الله په کلام باندې راويخې دي شي د الله په کلام باندې ته عزت ملوي دي شي په دې خبره چې د دوکنه شي چې ګوره د انګلیش په تعلیم باندې خلکو ته عزت ملوي په دې چې د دوکنه شي چې په پنځ شرط باندې خلکو ته عزت ملوي زموږ معاشره ویني کنه اوس د پنځ شرط معاشره لړ شوی دی سپینګری څوک پیژني بکیلی کې تاسو ته مخکې چې سپینګرو کوم عزت وشتي په ډیره کې څوک مشر کشر پیژني ختم شو مور بل څوک پیژني نه د خور مور په مخکې چې کوم حیا مخکې کېده اوس کېږي هیڅ نشي دا څه دلاسه د انګلیش دلاسه او د انګریزانو د معاشري دلاسه د پنځه دلاسه کته دا وی چې ستاسو معاشري عزت ورشي د رب العالمین د کلام سره رابطه ساتي د دې سره تعلق ساتي دا خپل کور کې لاګو کا او ځان په پوګه به ته ګور چې ستاسو کور او ستاسو معاشره به څنګه عزت ول جوړي الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن باندې پوک او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په هغه باندې عمل کولو